Listeners, I hope you're doing well. Today I'm going to discuss these questions. نو ګران زده کوونکو تاسې د تیر درس پوښتنې همدلته لوستلی شئ. دا د تیر درس پوښتنې دي چې موږ له دې څخه وړاندې کوم انګلیسي خبرې اترې اپلوډ کړې وې د هغې مربوط دغه پوښتنې دي. نو تاسو ورته غوږ شئ او بدار کوم د جملې جوړه کړئ تر څو ستاسې انګلیسي وده عمومي او تاسو وکولی شئ چې په انګلیسي کې خپلې جملې جوړې کړئ او انګلیسي ته وده ورکړئ. نو راځو سټارټ اخلو. هاي These are not our clothes. دغه جمع زموږ نه دي. These are not our clothes. دغه جمع زموږ نه دي. You are right. You are right. تاسو رښتیا وایئ یا تاسو رښتیا یاست. Our are over there. زموږ جمع هلته دي. Our are over there. زموږ جمع هلته دي. بلې پوښتنې ته راځو. These are not my gloves. دغه زما دستکول یا دغه زما ګلوزونه نه دي. دستکشې چې ورته ویل کېږي. These are not my gloves. دغه دستکشې زما نه دي. دا پوښتنه کوي Are these your؟ آیا دغه دستکشې ستا دي؟ ده ورته وایي No, they are not mine. نه دغه زما نه دي. No, they are not mine. نه دغه زما نه دي. Ask Sally. ورته وایي چې له سلی څخه پوښتنه وکړه. Ask Sally. له سلی څخه پوښتنه وکړه. Maybe they are hers. Maybe they are hers. یعنې کیدای شي چې د هغې وي. Maybe کیدلی شي they are hers چې دغه دستکول د هغې وي. نو راځو لاندې ته. Whose t-shirts are these؟ دغه جامې یا قمیصونه د چا دي؟ که چېرې تاسو په یو دوکان کې یاست یو شی پیدا کړئ تاسو کولی شئ چې ورته کوم شی چې وي. For example, you are finding a phone in the shops and you're then asking who is this phones. او تاسو پوښتنه کوئ چې دغه موبایل د چا دی. نو دلته ګوره Whose t-shirts are these؟ دغه قمیصونه د چا دي؟ Are they Julie's and Patty's؟ آیا دا د جولی دي او که د پیټ دي؟ Are they Julie's and Patty's؟ آیا دا د جولی دي او که د پیټس دي؟ They are not theirs. They are not their. دا د دوی نه دي. They are not their t-shirts. دا د دوی نه دي. T-shirts دا کمیسونه د دوی نه دي. صحیح ده؟ And but these socks are theirs. خو دغه جرابې د دوی دي. But these socks are their. خو دغه جرابې د دوی دي. And these shirts are yours. And these shirts are yours. دغه شرټونه د ستا دي. نو دا وه د نن ورځې انګلیسي خپرونه چې دا د تیر درس اړوند پوښتنې وې. تاسو هم ورته جملې جوړې کړئ تر څو ستاسې انګلیسي وده عمومي او زما یوټیوب چینل کې درسره ګډون وکړئ. My YouTube channel name is subscribe daily English. My YouTube channel. دا زما د یوټیوب چینل نوم دی. تاسې په دې کې ګډون وکړئ خپله انګلیسي ته وده ورکړئ. والسلام.